ابن القیم رحمه الله وایي فرحك بالذنب اشد عند الله من الذنب، یعنی په ګناه کولو سره ستا خوشاله کېدل د الله عزوجل په حضور تر هغه ګناه اشد او لو ګناه ده. دا ولی؟ ځکه د الله عزوجل څخه حیا نه درته درېږي. یعنی دا چې ته ګناه کوي او د هغه ګناه په کولو سره خوشاله، دغه خوشحالي دي تر هغه ګناه لو او اشد ګناه ده. هو د یو چا څخه ګناه کیږي خو په کولو یې شرمیږي او بیا تر کولو وروسته پر هغه خپل فعل خفه او پښیمانه هم وي. دا یو قسم ګناه ده. خدا چې ګناه کوي او بیا په خوشاله هم وي، دغه خوشحالی تر هغه ګناه ډیره او اشد ګناه ده. او بیا وایي وضحكك وانت تفعل الذنب اشد عند الله من الذنب، یعنی د ګناه کولو په وخت کې د خندا تر هغه ګناه لو او شدیده ګناه ده. یو څوک ګناه کوي او په شرمیږي، معلومه خبره ده چې د هغه ګناه څخه خوند نسی اخیستلی او ان شاء الله زموږ رب وهغه ته بخښنه هم کوي، د توبې توفیق ورکوي او توبه یې قبلوي. مګر یو بل څوک ګناه کوي او د ګناه کولو په وخت کې خاندي، خوند پر اخلي، دغه خندا تر هغه ګناه لو او اشد ګناه ده. او بیا وایي وحزنك على فوات الذنب اشد عند الله من الذنب، یعنی که یو ګناه در څخه پاتې سوه یا د هغې د کولو قدرت نه کوي پیدا، نو ته خفه او غمجن سې. دغه غم او خفګان دي د الله عزوجل په حضور تر هغه ګناه شدید او لو ګناه ده. شپوس د یو چا زړه غواړي چې یو ګناه یا حرام کار وکړي، د هغه د کولو کوشش هم وکړي، خو د هغې ګناه پر کولو قادر نسو، نه وکړ، اوس نو خفه او غمجن دي. وایي ښکار مې د لاسه ووتی. دغه خفګان یې د قیامت په ورځ د ګناهو په پله کې ایښول کیږي او دغه غم او خفګان به تر هغې ګناه دروند وي. دغه د ګناه پر نه کولو یا نه قادرېدلو غم او خفګان په ترازو کې تر هغه ګناه دروند او ثقیل وي. که هغه ګناه کړی وای خبره دونه سخته او درنه نه و لکه د هغې پر پاتې کېدو چې خفه او غمجن سي. دا تر هغه ګناه اشد سخته او لو ګناه ده. دا ولی؟ ځکه چې دی د الله عزوجل څخه نه شرمیږي، خوابدی دی چې ګناه او حرام ځنې پاتې سوه. څه سوه ستا د رب څخه ستا حیا څه سوه؟ او بیا ابن القیم رحمه الله وایي وحرصك على ان تستر نفسك وانت تذنب ولا يضطرب قلبك لنظر الله اليك اشد عند الله من الذنب. او ستا حرص پر دې باندې ستا جهد او کوشش چې د ګناه کولو په وخت کې ځان د خلقو د لیدلو څخه پټ کې او زړه دې د الله عزوجل د کتلو او لیدلو څخه نه مسترب کیږي او نه ریږدي. دغه بے پروايي دي د الله عزوجل په نيز تر هغه ګناه ډیره اشد ده. سبحان الله. د خلقو څخه شرمېږي او د الله عزوجل څخه نه شرمېږي او نه بیریږي. دروازې بندوي، پردې ځړوي چې څوک دې ونه ویني، بیا نو ګناه کوي. خو یو لحظه دي د الله عزوجل د لیدلو او کتلو څخه زړه نه مسترب کیږي. دغه بے پروايي او بے حیايي دي د الله عزوجل په نيز تر هغه ګناه زر واره شدیده او خطرناک ده. ولی؟ ځکه د الله عزوجل څخه حیا نه درته درېږي. د خپل رب سره بے حیايي. محترم ورونو، د الله عزوجل څخه حیا ډیره مهمه ده. موږ باید د خپل رب څخه وشرمېږو چې د ګناه کولو په حالت کې مو وویني. اصلا چې ګناه کوو باید د خپل رب څخه وشرمېږو، ځکه دی جل جلاله را خبر دی او هم موویني.